د اعمالو د بربادیدو یو لویه وجه هغه څه ده ریاکاري ده دې سره اعمال دړې وړې کېږي ځکه خو الله وایي فمن کان یرجو لقاء ربي څوک چې الله سره د میلاوېدو امید لري او غواړي چې الله سره میلاو شم او الله رانه راځي فلیعمل عملا صالحا نو یو کار به دا کوي چې عمل به صالح وي یعنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه به عمل کوي ولا یشرک بعبادة ربه احدا او په دې عمل کې به د خپل رب سره څوک نه شریک کوي ریاکاري هم شرک دی که نه شرک دی که نه او کم شرک دی شرک خفی یا شرک اصغر څنګه شرک دی یعنې د عمل خالص د چا حق و د الله حتی وایي چې دا پلانې مې ویني نو هغه پلاني دې به کیسه نه څه برخه ورنه کړه وردې کړه که ښه چې مشهور شم دنیا نه دې به برخه ورکړه که ورنه کړه وردې کړه عمل خو ستا خالص د الله دپاره نو دا عمل برباد دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی امام ابن ماجه راوړی وی یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر ته راووتو د کور نه ونحن نتذاکر المسیح الدجال او موږ خپل منځ کې لګیا د دجال دا فتنه م تذکره کوله چې دا څومره لویه فتنه ده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندي من المسیح الدجال تاسو زه بله خبره ذکر نه کړم زه د دجال په باره کې په تاسو دومره نه یېرېږم څومره چې دغه خبرې په باره کې یېرېږم هغه ورته یا رسول الله ولې نو الشرک الخفي د پټ شرک په باره کې زه ډېر یېرېږم ډېر یېرېږم د دجال فتنې په باره کې دومره نه یېرېږم په امت څومره چې د پټ شرک په باره کې یېرېږم نو پټ شرک څه ته وایي هغې په خپله وضاحت کوي ان یقوم الرجل یصلي یو سړی پاڅېد لمانځه دپاره فیزین صلاته نو د خپل مونځ ډېر ښایسته کوي لما یرى من نظر رجل د دې دپاره چې د پلاني هغه نظر راباندې لګېدلی نو د هغې د لاسه یې مونځ څه کړو ښایسته کړو امام شوکاني رحمه الله وایي د حدیث په وضاحت کې وایي دا سړی ګورې اصل پاسېدلی دې دپاره د مونځ یې د الله دپاره کوو خو چې کله پې د پلاني نظر پرېوتو نو خبره بل طرف ته واوړېده مونځ یې اوږد کړو ښایسته یې کړو چې د پلانۍ مې ویني نو خبره یې برباده شوه ګډه وډه شوه نو بیا هم څه خیال دی چې یو سړی د بنیاد نه عمل د الله دپاره نه کوي د هغه به څه حال محمود ابن لبید رضی الله عنه روایت دی امام احمد راوړی ګورې دې ته غوږ کېدی د چا په زړونو کې چې ریاکاریانې دي او اعمال د شهرت او د خلکو د ښوو دپاره کې وادي وریده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دا خبره وکړه چې زه د شرک اصغر په باره کې په تاسو ډېر یېرېږم وی موږ ورته چې یا رسول الله وما الشرک الاصغر دا وړوکی شرک څه ته وایي وی راته وی چې الریا ریاکاري ته وایي که دا وړوکی شرک دی وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی یقول الله عز وجل لهم یوم القیامه الله به قیامت په ورځ د ریاکارو ته څه وایي اذا جزي الناس باعمالهم چې کله خلکو ته د هغوی د اعمالو بدله میلاو شي د ریاکار به هم په لینډ کې ولاړي الله به ورته وایي اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء زید هغه هم ولاړ وي یا الله زمونږه وایي تاسو ورشئ د هغه چا پسې چې چا ته عمل خو چې هغه سره څه بدله شتي که نه چې درکېدله څه حال به یې چې الله ورته د قیامت په ورځ وایي چې لاړ شئ په هغه چا پسې چې چا ته عمل خو که د هغوی سره څه بدلوي چې درکېدله زما سره کوم څه نشته ځکه چې تاسو خو عمل زما دپاره نه یې کړی چې زه دله ثواب درکړم او زه دله نیکیانې درکړم پس نو ریاکاري دا شرک اصغر دی